بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یو یکشنبه د 1445 هجري سورمس کال د ربیع الاول لومړۍ نیټه ده چې د 1402 د وژې اسمبلې د 14 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د تیلو د هټیو په اړه د ولایت مقام سره د اړوندو مسؤلینو ناسته. په دې ناسته کې د هټیو د تړل کېدو پریکړه وشوه. د ښاروالۍ د 14مې ناحیې د اداري او فرهنګي ودانۍ د جوړېدو کار پیل. پر دې ودانۍ 5.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. او د مراجعینو لپاره د افغان پوسټ د لوري اسانتیاو راوستل د پاسپورت د رالېږد چارې هم ورترغاړې دي. او اوس هم ستاسو پام بشپړ خبرونو ته راګرځوم. د هرات د نفتي توکو امیر او د ښاروالۍ امنیه قمندانۍ او امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارو استازو د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې په ښار کې د تیلو د پلورونکو هټیو د چارو د انسجام په اړه خبرې وسوې. په ناسته کې دا راز د احتمالي اورلګېدنې د مخنیوي په موخه پریکړه وسوه چې د تیلو ټولې هټۍ او د شرکتونو نمایندګۍ وتړل شي. دغه کسان کولی شي د لیوالتیا په صورت کې د تیلو د ټانک جواز واخلي. د تیلو د پلورلو هټۍ باید د هغه کسبونو څخه لرې اوسي چې د اور بڅرکې پورته کولی شي، لکه ډوډۍ پخونې او اوسپنه کاري کسبونه. دا راز د تیلو ټانګونو څخه د تیلو هټۍ باید 250 متره واټن ولري. همداراز ټول د تیلو هټیوال مکلف دي چې د ښاروالۍ ستندرد پیمانه د ځان سره ولري. د هرات ښاروالۍ د 14مې ناحیې د اداري فرهنګي ودانۍ د پروژې کار د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت پیل سو. د مسؤلانو په وینا په نظر کې دغه ودانۍ په 3 پوړو کې په معیاري ډول د 4 میاشتې په اوږدو کې جوړه شي. نور حال په راپورټ کې. د هرات ښاروالۍ د 14مې ناحیې اړوند ودانۍ د اداري او فرهنګي برخې د پروژې کار د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت دغه ادارې د لوري پیل شوی دی. د ښاروالۍ د مسؤلانو په وینا په نظر کې دغه ودانۍ د 4 میاشتې په اوږدو کې بشپړه او په 3 پوړو کې جوړه شي. یکی از پروژه ها هسته که نزدیک به 5.5 میلیون افغانی سرمایه گذاری سرازیر خواهد شد. پروژه تعمیر اداری و تجاری و سالن کنفرانس های که در سطح بخش در نظر گرفته شده. بخش اول از او یا تعمیر طبقه اول از او مخصوص بخش تجاریه و طبقه دوم مجتمع اداری خود ناحیه 14 و طبقه سوم سالن کنفرانس هایی که در ناحیه ضرورت میشه به هر مراسم و هر مسئله که مربوط به ناحیه باشه ان شاء الله در استفاده خواهد شد. نو په دې کې ان خلکو ته سہولت جديږي او هم خپل ښاروالۍ ته سہولت جديږي او ان شاء الله موږ کوم تعهد چې د خلکو سره کړو او کوم پیسې چې د خلکو سره ټولو هغه به د خلکو په خدماتو لپاره او د ښار د ښایست او کوم څه چې په ښار کې ضرورت دي پروژو ته هغه به په هغه باندې مصرفوي ان شاء الله. د مسؤلانو په وینا دغه ودانۍ په 3 پوړو کې جوړیږي چې په هغه کې ټول معیارونه په نظر کې نیول شوي دي. موږ سره کوله خو خلکو موږ سره واقعا ډېر مشکلاتونه درلوښتله ځکه چې چا چې در باد قبلیت سره حرکت کړی وه 8 کیلومتره لاره به د ناحیې پورې یعنې مجتمع پورې راتلی. خو الحمدلله په دغه جوړښت په دغه تعمیر کې ډېر سهولتونه خلکو ته ایجاد شي او اکثره خلک موږ په دې باندې خبر هم یو چې مسکینان د کرایه د لارې نه لري او ښاروالۍ ته کوم عواید چې رارسوي هغه کرایه بیشتره نه کېږي. د تعمیر سهولت باندې کولی شي څوک پیاده حرکت وکړي د تعمیر پورې ځان راورسوي. د بل لوري د 14مې ناحیې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د دې پروژو هرکلی کوي او د ستونزو په حل کې مهم بولي. تا وقت کمی دشویا زده شد اینجی یک کمک واچه شد کمی یک نفر داده بیدن به دیوال که کردن نه که به می 10 سال دستشویار می آوردم به داخل از این خیلی می کردم. خیلی بی‌بنده بری بود بعد اینجا الحمدلله با خیلی رفاهیتی با مردم ما شد که اینجا باز نایی ما از اون موقعیت نایی هفتم کنده شبیه به داخل خود محیط نایی 14 یک افتخاری با صاحبا و مردم ما رفاهیتی با ما شد که تا اوزار نمیتونستیم تا به کوچه خلقه مردم ما بره ده قدم راه میای به نایی خو اینجا این پلان ریختوندن بسیار ما خوشحالی میکشیم مردم محل همه کل خوشحالی میکشیم خیر بینا خداوند به اینا مزد بده مشکلات مردم از که بار بده ما پیش ما باشه بیتاره
بسیار خوب کاریه، بسیار خوب کار نیکیه. خداوند برای ناموز بده. مردم اعضا بودای چند ماه میشه اینجا بگیرید ماما بخی خیلی خوب کار شده، خیلی برای مردم خیلی فایده میشه، اینجا نیه میشه، خیلی خوب میشه. از اینکه برای پاسا برای میام به اینجا کار خو حل میکنیم. خیلی خوب کار، خیلی ما راضییم از این. په نظر کې د دغه پروژې کار د قراردادي شرکت د لوري په 4 میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. په تیرو 6 میاشتو کې د هرات ښاروالۍ د لوري 400 میلیون افغانۍ راټول شوي دي. د هرات ښاروالۍ مسؤلان وایي د دې ادارې پرسونل د روان مریض کال په لومړۍ 6 میاشتو کې 400 میلیون افغانۍ د دغه ریاست د عایداتي سرچینو څخه راټول کړي او هیله مند دي چې د کال تر پایه خپل هدف ته ورسیږي. د دغه ریاست ویان ناصر ارمل وایي دوی د دې عوایدو د راټولېدو ترڅنګ 109 پرمختیایي او بنسټیزې پروژې چې ارزښت یې 1 میلیارډ افغانۍ کېږي د هغوی تدارکاتي چارې بشپړي او عملي کار به یې پیل سي. هغه زیاتوي د 50 پروژو عملي چارې پیل سوي او نورې به هم پیل سي. د موړې زیاتوي په دې موده کې 315,644 متره مربع سړک اسفالت، 19,293 متره کانال او 6,258 متره بلوارونو چارې ترسره شوي دي. هغه د خلکو څخه غواړي چې د دې پروژو د ښه پلي کېدو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په هرات کې د افغان پوسټ ادارې مسؤلانو د مراجعینو لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د هغوی په وینا افغان پوسټ اوس مهال د لیک رسونې فعالیتونو ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم فعالیت لري چې د پاسپورت په اړه ځانګړی فعالیت ډیر شوی دی. نور حال په راپورټ کې. افغان پوسټ هغه اداره ده چې د دولتي او خصوصي مراسلاتو د لیږد رالېږد په برخه کې فعالیت لري. د هرات افغان پوسټ ادارې د امیر په وینا دغه اداره اوس مهال په 192 هیوادونو کې مراسلاتی فعالیت لري. تمام ادارات دولتی مراسلات رسمی از اون از طریق اداره افغان پست تبادله میشه، جمع‌آوری میشه، در ادارات مربوطه در خود هرات توزیع میشه و همچنین اداراتی که به مرکز راجع میشه انتقال داده میشه به مرکز و بالعکس از اون. و همچنان در بخش مراسلات شخصی که هست ما فعلا به تمام کشورهای دنیا، تمام کشورهایی که عضو اتحادیه جهانی پست است ما فعالیت داریم، یعنی به 192 کشور جهان فعلا تبادلات ما ادامه داره. د دې مسول په وینا هغوی د مراسلاتي فعالیتونو ترڅنګ د 5 کالو راپدې خوا د خلکو د پاسپورتونو چارې هم پر مخ بیایي. د افغان پوسټ ادارې یو شمېر مراجعین د پاسپورتونو د تحویلۍ په برخه کې د اسانتیاوو د راتلو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې په خپل وخت به د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. روند توزیع پاسپورت هم حدود 5 سال میشه که از طریق افغان پست توزیع میشه که می فعلا در هرات در 2 بخش برادران و بخش خواهران ما توزیع پاسپورت داریم که هر کدام جداگانه که بسیار سهولت هایی را برای همشهریان ایجاد کردیم. یک دیتابیس ساختیم که ما در ظرف 1 دقیقه میتونیم 5 الی 6 جلد پاسپورت را به طور نرمال توزیع کنیم. در اینجا ما در قسمت آخذه شهادتنامه های از بخش معارف و آخذه بالبرق کار میکنم. ما تقریبا مدت 3 ماه میشه که شهادتنامه های بخش معارف تحویل میگیریم و به تقریبا مدت 2 یا 3 ماه میشه که ما بالبرق به افغان پست ولایت هرات ما تسلیم میشیم. فعلا به افغان پست میمونه که پاسپورت رو بگرفتیم، یک 5 دقیقه میشه. دیگه خیلی از کارمندا افغان پست هم راضیین که مراجعین معطل نگذاشتن، پاسپورت زودتر تحویل دادن. د یادونې وړ ده چې د افغان پوسټ د امیر په وینا په نږدې راتلونکي کې به د کارګو په برخه کې هم د دوی چارې پیل سي چې د دې لارې به تجارتي توکي چې تر 30 کیلوګرامه ډیر وي د نړۍ هیوادونو ته لیږل کیږي. د هرات ولایت د ترافیکو مدیریت د لوري د موټر چلولو جواز غوښتونکو څخه عملی ازموینه واخیستل شوه. دغه جواز غوښتونکو څخه عملی او نظریه ازموینې اخیستل شوې او په دې کسانو کې د خواجه عبدالله انصاري رحمت الله علیه د نړیوال هوایي ډګر 33 تنه منصوبین چې لا مخکې د دې کورس څخه فارغ شوي او اوس یې د ازموینې چارې بشپړې شوي دي. دا راز د 115 هغه کسانو څخه هم بیا ازموینه واخیستل شو چې مخکې ناکام شوي وو. په دې ټولو کې 103 تنه د ازموینې څخه بریالي راووتل. 8 تنه د نشهیي توکو د پلور په تړاو د اسلامي امارت ځواکونو د لوري نیول شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د لوري
په بیلابیلو عملیاتو کې 8 تنه د نشهیي توکو د پلور په تړاو د هرات د بیلابیلو سیمو څخه نیول سوي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشهیي توکي ترلاسه سوي او هغوی د اسلامي امارت اړوندو ځواکونو تر څار لاندې دي. او اوس هم په دې برخه کې زموږ همکار تاسو ته د سبا ورځې د هوا حالات وړاندې کوي. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. هیله لرم چې روغ او ژوندی اوسئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات شهر لمر 11 درجه 2 تیتای 14. غوریان اوریاز 11 درجه 2 تیتای 14. کراخ لمر 11 درجه 9 تیتای 14. او پشتون زرغون لمر 11 درجه 4 تیتای 14. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د تیلو د هټیو په اړه د ولایت مقام سره د اړوندو مسؤلینو ناسته. په دې ناسته کې د هټیو د تړل کېدو پریکړه وشوه. د ښاروالۍ د 14مې ناحیې د اداري او فرهنګي ودانۍ د جوړېدو کار پیل. پر دې ودانۍ 5.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. او د مراجعینو لپاره د افغان پوسټ د لوري اسانتیاو راوستل د پاسپورت د رالېږد چارې هم ورترغاړې دي. محترم لیدونکو دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ نیکمرغه شپې ولرئ.